أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة مخکې دینا چې شروع شي د سورت په تشریح او تحلیل باندې دا پیژندل پکار دی چې مکی کوم سورتونه دي او مدني. دیو جن نواب سید حسن خان لیکي فتح البیان کې معرفة المکی والمدنی لازم فی فهم القرآن. د مکی سورتونو پیژندل او د مدنی سورتونو پیژندل د قرآن کریم په فهم کې دا ضروری او لازمی ده. ځکه دې کې انسان لدا معلومات کیږي چې دا ناسخ او دا منسوخ. بل دا معلومات کیږي چې دې کې مسله الله ر صبر تشریح کړی دا او کا احکامات. ځکه مکی کې اکثره د صبر مسلې دعوت د عقیده تشریح ابتدایي دوري نبی صلی الله علیه وسلم او دغه ملګرو باندې دشمن د خوانه پابندین او ظلمونه او د سیرت کتابونه پای باندې دال دي چې اول د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو باندې ظلمونه شروع کړ، خاص کر فقرا او غربا بلال دی او مصعب دی عمر دی وغیرہ. دین ورسره به د نبی صلی الله علیه وسلم په شخصیت باندې برید شروع کی او به د محمد صلی الله علیه وسلم پر مبارک بدن. نو ځکه مکی او مدنی د دې پیژندل ضروری دي. دا انسان له قران کریم کې به ډېر فائدہ ورکړي. ورسره براشي چې به مکی څومره سورتونه دي او مدنی څومره سورتونه دي. مفسرین به دې باره کې مستقل کتابونه لیکلي دي او خاص کر ناسخ څومره دي او منسوخ څومره. یو فرق علماء دا ذکر کړي کوم سورتونه چې کې دعوت تذکری او خاص کر د جنت او جهنم تذکری او د صبر بس دا مکی دي. او کله چې احکامات تشریح کیږي منځ دې زکات دې جهاد دې دې ته به ویلې شي مدني. ځکه محمد صلی الله علیه وسلم مدینه کې حکومت جوړ کړو او خلافت امیر ده. زور سره ملګری او سره د دشمن مقابله له املا تړله. دویم یو فرق علماء دا ذکر کړی چې مکی هغه لویلې شي کوم چې مکه کې نازل دي، مدنی هغه لویلې شي چې کوم مدینه کې نازل دي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم باندې د دوه ځایونو کې دا وحی نازل شوی د مکه او مدینه. دریم یو جامع فرق علماء دا ذکر کړی دی مکی هغه لویلې شي چې قبل الهجرت نازلې، مدنی د هجرت نو وروسته اگر که مکه کې نازل ولې نه. دا ډېر بهترین فرق دی. وکړه دین ورسره به سورت په اول کې اعوذ بالله او تعوذ ویلي. اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. اول دا پیژندل پکار دي چې حکم یې څه دی. یو سړی د قران اول کې اعوذ بالله وی دا واجب ده او کړه مستحب ده. سوجي کوی او کوی نو وی سفر. جمهور علما په دې باندې قائل دي چې دا واجب ده، ضروری ده. یو الله تعالی امر کړی دی فاستعذ بالله او نبی شکل قران وی اول کې اعوذ بالله وی. د الله امر د پاره د وجوب دی، خاص کړه چې مقام. دویم د محمد صلی الله علیه وسلم خپل عمل دا او چې هغه به همیشه اعوذ بالله ویلي د قران په اول کې. او د نبی صلی الله علیه وسلم عمل بس دا دلیل د وجوب دی او د ضرورت.
اگر که امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې دا مستحب دا که چا ویلیم سم مانعت بنی او کترک شوم څه خبره بنی، لیکن دا قول د امام مالک مرجوح دی د وجه د امر د الله نو د وجه د عمل د محمد صلی الله علیه وسلم نه. به اعوذ او کا استعیذ دی علماء دې ډېر فرق ذکر کړي، لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم احادیثو کې لفظ اعوذ راغلی اعوذ بالله یا استعیذ بالله. دویم دا که انسان اعوذ بالله ولکوي نو دې فائدہ بشي. اهل علم فرمایي چې ډېری فائدې لري. یو فائدہ ده د الله د امر منل دي، امتثال امر الله تعالی عز وجل. الله تعالی فرمایي چې قران وایي اعوذ بالله وایي بس مونږ ویلي. د الله د امر منل خو ضروری دي. دویم قول علماء ذکر کړی دی فيه الالتجاء الى الله عز وجل. دی کې د انسان عاجزي الله له ثابتېږي. الله مونږ ډېر عاجز یو. زمونږ کدا ژبه چلیږي او کوم دماغ دی او کوم زړه دی کوم د بدن نور استعدادونه دي، دیږي چې الله ته کومکونه کې موږ هیڅ نشو کولای. انسان بچي او داغه بزرګ سي او طاقت دی شي. نبی صلی الله علیه وسلم دعا کې ویلي اللهم یا الله خپل ځان لمه د سترګې در په اندازه مفرده. درې موجه باز علماء دا ذکر کړي عبادتونو کې بهترین عبادت قرآن دی او د تلاوت او تفسیر. حدیث کې مرضی رسول الله فرمایي کله چې یو سړی قرآن بند کی د قرآن تفسیری بند کی او د قرآن تلاوت عام ذکرونه ونکي عام دعاګانې ونکي، بل طرف باندې که انسان څومره دعاګانې غواړي او ذکرونه کوي آی ټول کې رسول الله فرمایي د قرآن والا برخه ده. دومره اوچت کتاب. نو ابلیس دا نه غواړي چې انسان د قرآن کې مشغول شي، دله د وخت ورکې او دله د کینی. نو قوي مقابله د انسان بخپل توجه الله اړي چې الله دې لوی ظالم نه مساته، دې لوی دشمن نه مساته، دې لوی عبادت نه وانړي. څلورم او چې علماء ذکر کړی دا چې په دې کې جهاد معلومیږي. جهاد څه مطلب؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا الله زما ګور ټوله توجه تعالی ده. مخلوق کې هغه انسانان دي، پیرین دي، جنات دي، مړه دي، ژوند دي، یو لمم توجه الله نشته. نظر متا باندې د دعا زه متي د دماغ او د زړه توجه اول ته په طرف ده. څومره بهترینه فائدہ ده دي تویل شي به خالص توحید چې هر حالات کې سړی الله لم توجه کوي او الله له التجا کوي. د دې اعوذ بالله به جدا جدا الفاظ راغلي. د نبی صلی الله علیه وسلم احادیثو کې درې الفاظ راغلي. درې یو لفظ ده اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ونئی سم په الله تعالی باندې هغه الله چې اوري او په دې دا شیطان نشارت لې شوی دی. یو لفظ ده. دویم قرأت راغلی اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وحمزه. زپنین سم په الله تعالی باندې د شیطان رټلې شي وینا داغه پکون او داغه چوکونو او داغه دا وسوسونه وسوسې مروانه شي د زړه کې. قران کې الله را مسله تشریح کړي. کله چې قران بیانېږي الله تعالی فرمایي شیطانان راشي د خلکو لري شنوږي کینی. ګوره دا خبره غلطه ده، دې خبره له غوږ مګدا. یا الله دې وسوسونه می ساته. شیطان عام دی کاغه جنی او کاغه انسی. قرطبی رحمه الله بین خلق کړي
فرق بدای کسړې اعوذ بالله وای نو هغه جنی شیطان تختی لیکن انسی شیطان به هم نست دومره خطرناک دی وسوسه انسان لا شي پاو داسکی اندام به منځو ودنه منځو وسوسه انسان لا شي پرې مانځه کې رکعاتو شو ونشو دا الفاظ ویل شو ونه ویل شو وسوسه انسان لا شي پاو د زنانه طلاق کې لکه خزمه طلاق نه طلاق کړي مې نه طلاق خو نه دی ویلې کله د الله رضا بارکه وسوسه واچوي چې الله موجود یو کوم موجود نه دا محمد صلی الله علیه وسلم په حق باندې یو کوم نه دا وسوسه ده شیخ الاسلام ابن قیم به لیکلی دي کله د کفر وسوسه سړی لواچي کله د ګناه کبیره کله صغیره کله بدعت کله مباحات کله مبذول شیونه کې سړی راګیر نبی صلی الله علیه وسلم صحابه را لوي یا رسول الله زمونږ برېزونه کې ناشنا خبرې تیریږي کومږ دې تشریح تارکو نو ظلم نه غواړي نبی صلی الله علیه وسلم رضا کا صریح الایمان انسان دې په دې معنی خپکیږي نه دا ښکار ایمان دې سړی کی نو وسوسه ولګیدا شیخ عبد القادر جیلانی لمچوي ویلې مال ډېر وسوسې لګي هغه جوابو کې د جواب حاصل لا وي چې خلک دی رکی خو آباد کور کې دی رکی کندر کې څوک څه کوي دا سازړي کې ایمان دی کې عقیده زګل تراغه قران به ان شاء الله فرق هم ذکر کې ما بین د ایمان او عقیده کې شمل فرق بین الايمان والعقیده عقیده او ایمان کې څه فرق دی عبد الله ابن عباس سره راغی وېزه چې کله مونږ کوم نو مالان ته وسوسې لګي یو رکعت وکي دوه رکعت لري وکړو الفاظ دی ویلې ودنه ویلې بسم الله دی ویلې ودنه ویلې اعوذ بالله دی ویلې ودنه ویلې ابن عباس ویلې وکم انسان چې مونږ کې واقع کې وسوسه رانه لدا خو د يهود مونږ دي دې ودا مقصد نه چې سړی مونږ کې واقع کې وسوسه نه دا يهودي دي سړی د عذر لري کول د پاره ویل شي خفغان مکوا بیر دې وسوسه نه علاج سړي حدیث مشکات کې راځي رسول الله حدیث نه معلومیږي لا اله الا الله ویل دې لوی طاقت ابن عباس سے فرمایي د سوره حدید د ابتدایي آیاتونه وایا والاول والاخر لا حول ولا قوه الا بالله امنت بالله اعوذ بالله وال او درې کرت دې چپ طرف ته لاړې تو کول خاص کر د شاقیده لرل شما په دې من الله نه رانی بیکله چې انسان منزل ودرېږي اول رکعت کې با اعوذ بالله وایي دویم دریم څلورم کې به دې ویل نشي ځکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چپ نه پاتې کېدو مگر بسم الله به ویل الحمدلله به ویل بل نقل دانه ده دې سعازه او تعوذ نور سوي بسم الله الرحمن الرحیم دې کې اختلاف دی چې دا قرآن نجوز دا کنه دا سوره برات او سوره نمل کې ورا مسله به بیانېږي د سوره فاتحه نه جز دا کو جز نه ده عبد الله ابن عباس ابن مسعود د ویلې چې مخ کې د یو صورت او بل صورت فرق نشو کېږي کله چې بسم الله را لبا جدای را لاله چیرې دا اول صورت دی او دا بل صورت دی او دا بل له دا بل دومره خبره ده چې انسان سوره برات سوره توبه کله لولي ال تو بسم الله بنوي لسوجه به مفسرونو ذکر کړی دي د سوره نمل نه به اتفاقی جز دی عبد الله ابن مبارک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله القواعد النورانیه کې لیکي چې د هر صورت په اول کې مستقل ویل پکار دي بسم الله الرحمن الرحیم به کله چې انسان د صورت اول شروع کوي نعوذ بالله و بسم الله بدواړه وي
کله چې منځ سورۃ انسان شروع کین نو نفس تعوذ به بسم الله به بیانې سلفنا نقل ده ټیک د باج انسانان دا و چې نه کوي کار دی چې ویلې سومانعات بني خو لیکن اکتفا یواز استعاذہ باندې پکار ده چې اعوذ بالله السميع العليم دی صورت کې بیٹھے فضائل هم دي مفسرین علی ذکر کړي چې باج دینه ترغیبا او تشویقا بیانو امام بخاری دا ابو سعید روایت پیش کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم ابو سعید ویلي وی تعالی ز قران کریم کې لوی صورت نه خایم معنا بیان کوم درته وکنه ویلي او کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د جمعات نه بار وته ما ورته آیات کې چې یا رسول الله صورت هم آیات کا نبی صلی الله علیه وسلم بس دار دې صورت باندې حواله ورکړه الحمدلله رب العالمین اخر پوری قران کریم کې څومره سورته دي په دې ټولو سوراتونو کې لوی سورته په اعتبار د مضمون سره سوره فاتحه ده لوی سورته ده دویم امام مالک موطا کی مستدرک د حاکم کی روایت تھی نبی صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب له ویلې وی تعالی معلوم دی چې قران کې لوی سورت کم دی هغه ویل یا رسول الله پته نه لګی چې کم یو دی دا وی سوره مانزه کې د سل ولی هغه وی سوره فاتحه و دا قران کریم کې ډیر لوی سورت تورات کې مشنو انجیل کې مشنو زبور کې هم د شنو قران کریم کې هم د شلوی سورت نشه لکه سوره فاتحه لوی سورت او عظیم ابو سعید خدری پر روایت باندې نقل لې ویزمن سډیر ملګری او سفر باندې روانو یو کلی نه مل مستیا طلب کړه شرمنګ لډوړې راکای وی انکار وکړو زګه دوی له معلومات کیدو چې دا محمد صلی الله علیه وسلم ملګری دی او چونکی دا مشرکین ونه توحید والا او مشرکین ما به خامخا ټکری ډوړې لا شرط بخوري وجنی هغه په کدا او چې قوم یو مشرا مار لړم موشي شو وی مونږ به ډېر پتا ده رااله او وی ویل چې تاسو را شو دا سړی دم کوي مونږ ویل چې مونږ به دم کو خو په دې شرط باندې چې مونږ له بدیش غړي دې کرا کوي دیش غړي دم کې ای دې قائل چوي سیدا د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو سړی دم کې جوړ شو دیش غړي ته واخصي دین دا خبر معلومه شو چې انسان چا باندې دم اچي له مقابل کې مال ماخستې شي خو ډیر مال واخلي 50 بیتا وسلو به دا ماخله بده باندې دار څخه ګډوډ کړ دلیل په دې باندې چې دا انسان په مریض باندې دم کی سړی رب الله صحت نصیب کې خاص کر وو کړه سوره فاتحه ویلا عبد الله ابن عباس فرمایي چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم سره ناس مجلس کې دا رسول الله له کاکا بچي وړي کې بچي وړي روخير انسانو نبی صلی الله علیه وسلم ضرورت پوره کول د پاره لاړو نو د لوټه راډه کړو ډیر په زورو باندې راوړل دا غسل خانه مخله وختنه وکړه چې دا عمل چا کړی ابن عباس کړی عبد الله ډیره بهترینه دعا ورته وکړه یا الله قرآن کې دل فهم نصیب کا الله دې حکمت یاد کا دی وجنه مفسرین ذکر کوي چې دې ویل شي ترجمان القرآن دومره پوهه انسانو شي ټول مفسرین بدل رجوع کوله تفسیر کې عبد الله ابن مسعود دی بل ملګری او دا حبر الامه تم دروشت عالم امام بخاری ته نقل کړی دی وی څومره معلومات چې کتاب کې الله مال را کړي بل اچاله نه دی ور کړی نبی صلی الله علیه وسلم باندې سورۃ کله نازل شوی او په کوم کیفیت نازل شوی هغه ټول به معلوم دي لیکن کزمانه سوا پر کتاب باندې یو بل سړی ډیر اعلم او پوی او زما سره ممکن شال تور شي زه به ورشم داغه نه بزده کړو دي ته ویل چې تحديث بالنعمت
که څپلیز ماوش لګي وې دې استنباط استدلال قرآن نه کوم چې دې آیت کې دې اشاره ده دې صورت کې ابن عباس سے فرمایش موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمان کې وګړه شو فنظر نبی صلی الله علیه وسلم براوکاته وی ویلې چې کله اسمه اسمان الله جوړ کړی دی دانه یو دروازه شنو خلاص شوی مگر اوس دا خلاص شو جبريل مال ویلې خوشاله شه د دورنا غانو باندې یو سوره فاتحه او بل د سوره بقره د ورسنی آیتونه اغه اسمان چې ډیرو دروازو والا د مخکره دروازه او گیټ نو خلاص مگر دې سوره فاتحه د وجن الله خلاص کی روس براشه سوره بقره آیتونه کې ډیر کمال دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان د شپې ولولي بس کا فتح او دادل کافری څنګه کافری معنا د قران یې سپار انسان ضروری ده لیکن چې د آیتونه دی ولوسه د قران حق د ادا کی دویم بعض محدثین لګي چې هر سړی د شپې سملی په کار دا چې سمونځو کې نفلی قران کې الله فرمایي د شپې مونږ انسان کې د عقل مند دی رسول الله فرمایي منافقت نه بچ دی کله چې دا دوا آیتونه ویلې بس کومونه کې بس د په ځای باندې داود ریدو ظاهر د حدیث چې انسانو ګوري د هر قسم شرونو مصیبتون نو الله دا کافی کی دلیل په دې معنی چې د دنیا لپاره نور الله او قران دی مخکې او درس کې ویل شي وګنه چې رسول الله او شي نه خودلې دي مونږ انسان کې دنیا کې بل الله د رڼا نصیب کی خاص کر نبی صلی الله علیه وسلم سنت برابر دویم شکل انسان په الله باندې ایمان لري دریم شکل انسان صدقه ور کوي نفلی او فرض دعا څلورم شکل یو سړی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لري پنځم شکل انسان او 10 کې شپږم تورتم کې جمعات لږي اوس خو یریږي نه د شپې تورتم کې وم رسول الله فرمایي هجرت کول الله په لار کې در سړي آی دنیا کې رڼا برابرې امام دارقطنی امام بهقی مصدر د حاکم روایت پیش کړي چې دا ټول قران نه کافی ده څه مطلب که انسان سوره فاتحه ولولي د قران نه مندګي کې خو نور ولولي او دا دیونه ویل کار ده خراب شي نور قران کې نیمایي سورۃ وایا بس منځ کېږي دی سورۃ کې به پورواله کوي کني مایي دی ویل او نیمایي دی ونه ویل بس منځ دې ګډوډ شي کېږي نه به حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله تعالی فرمایلی سوره فاتحه ما ده خپل ځان او بنده مابه کې تقسیم کړي دا په دې طریقه باندې چې انسان وي الحمدلله رب العالمین الله وي بنده زما حمد ویلي الرحمن الرحیم الله وي بنده زما ثنا او صفت ویلي مالک یوم الدین الله وي بنده زما تمجید او کرام وکړو ایاک نعبد و ایاک نستعین زما د بنده مابه کې شریک ده اهدنا الصراط المستقیم وي دا بنده راځي چې غواړي الله وي زي قبلو الته اسباب الهدایت کې به وګورو دې کیفیت باندې سره مانځي کې سوره فاتحه ولې مانځي کې خوشوم راشي ان شاء الله ور صبر شي یقیمون الصلاه خوشو مانځي کې کله راځي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي لا صلاه لمن لم يقرا منځ بالکل کېږي نه دا انسان چې فاتحه مانځي کې ونلولي دومره اهتمام رسول الله دې ذکر کې کله وي خداج بره یو مسله د ورسره براشي چې آیا مانځ کې دې ویل ضروری دی او کنه احناف علماء چې امام ویل بس مقتدی لدا کافی ده امام مالک وی جهری کې مو وایا خفه کې وایا جمهور علما وی چې نه دواړه کې بداوي کته فسمعوا نو د قران په تفسیر باندې رسول الله کې پویدو هغه ته استثناء کړي موږ استثناء کوو حدیث کې راځي مسلم کې نبی صلی الله علیه وسلم منځ کو ملګرم قرات شروع کې پاک دروندواله راغی وی ویلې دا چا ویلې ملګری ویلې مونږ
وکړه چې قرات کوم نظمان او سره قرات مکوې الا به ام الكتاب ټیک ده سوره فاتحه به وایا دې اهتمام به کوا به سوره فاتحه نه راپدې خوانو سورۃ سړې ویلې شي کني شي ویلې جهري کې به اکتفا کې سری کې علماء لیکل شي ویلې شي سمارات ان شاء الله لیکي نه د دې به ډیر نمونه دي قانوندار شکل نمونه زیری دا دلالت د خبرې کوي شاشه ډیر عزتمن دی لکه قرآن 15 نمونه الله ذکر کړی دي د نبی صلی الله علیه وسلم 200 نمونه ابن قیم زاد المعاد کې ویلي دي قرطبی لیکلي 12 د سوره اخلاص تقریبا 3 نمونه دي د دې ډیر نمونه دي یو نمدار فاتحه الكتاب قرآن شروع پرې باندې شوی دا اعظم سوره لوی سوره الله وداره قرآن په ټولو سوراتونو کې لوی سوره ده سوره صلات مرته ویلې شي مانځه کې دا لوستل کېږي بغیر دینه د موږ مسله به مشکلي سوره حمد مرته ویلې شي دی وجنه دی په اول کې الحمدلله راغلي الحمدلله سوره اساس القرآن هم دی ویلې شي د قرآن اصل او جرړه سوره سبعه المثانی مرته ویلې شي و آیتونه دی او بار بار دا لوستل کېږي یا بار بار نازل له مکه کې ځان له او مدینه کې ځان له هر ځای به جدا جدا القرآن العظیم مرته ویلې شوی دی ابن کثیر دا وایي امام سیوطی دوری منصور کې لیکي دی ویلې شي تعلیم المساله دې صورت کې الله موږ له دعا طریقه مخ خود لیدا سړی بسنګ دعا د الله نه غواړي حمد الله او بندگی د الله او کا دین اور سبه دعا وغواړه څلور سره کې آداب کې او ادب دامو سوره شفا ظاهری او باطنی شهادت پکې لري سوره شکر سوره تفویض دې مسله الله لسپارلې شوی سوره رقیه ردم سوره الکافیه سوره وافیه ټول سورۃ نه پورا قرآن نه پورا را سوره مناجات سوره واقعہ سوره قرآن دیره به ام القرآن به ولي وای حسن بصری فرمایي چې قرآن نه را په دې خوا څومره صحیفه او کتابونه دي ټول نچوړ او حاصل الله قرآن کې جمع کړي دي به د قرآن نچوړ الله حوامیم کې جمع کړي دي بقره کې او بقره سوره فاتحه کې ذکر دی ویلې شو ام القرآن دیو جن حسن بصری فرمایي من علم تفسیرها کم سړی چې د سوره فاتحه په تفسیر باندې پوه شو لکه د دې ټول آسماني کتابونو په تفسیر باندې شي پوي دمر اوچت ابن کثیر فرمایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعين دا دوه کلمې چې د اسلام ټول دین په دې کې الله را جمع کړي دي ابن قیم به بارے کتاب لیکو مدارج السالکین شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي وما دعا طلب کوله بهترین دعا سوره فاتحه ده دام بیزان له اختلافي مسله ده سار منځن روسو د انور خاتون مخکې قرآن تلاوت بهتر ده که دعا بهتر ده که ذکر چای ویلې دی شابل او چابل ابن تیمیہ رحمه الله هغه به سوره فاتحه ویلې ذکر قرآن هم دی دعا هم دی ذکر هم دی الله غله د قرآن کې مهارت ورکړو په انسانو مجدد ابن عباس سے فرمایي چې د عرشی مغز تر قرآن مغز حوامیم دی او د مغز شرا فاتحه ده قاسمی لیکلی چې دا قرآن کریم راز دی حسن بصری فرمایي چې کله انسان سوره فاتحه ولولي د شه دی لکه دا ټول کتابونه چې دلوسلی باج علماء د شه ویلي دي قرآن سلوری شیره د سوره فاتحه نه سوره انعام پورې یو مسله ده چې انسانانو الله خالق دی سوره انعام نه به سوره کاف پورې بنا مسله ده چې انسانانو الله رب دی سوره کاف نه سوره سبا پورې به بنا مسله ده چې برکت ورکول والا ذات الله دی سوره سبا نه تر سوره ناس پورې به قیامت تذکرہ ده الله دا څلور وړ مضامین پرې سوره فاتحه کې راځي مکړي الحمدلله کې د سوره فاتحه نه تر سوره انعام پورې
رب العالمین کی د سورہ انعام نه سورہ کاف پورې، الرحمن الرحیم کی سورہ سبا پورې، مالک یوم الدین سورہ ناس پورې الله په دا ټوله جمع کړی دي. بیا سورۃ کې څلور خبرې پکار دي: ربط، دعوه، تشریح و امتیازات. ذکر سورۃ د الله تقریری، هر تقریر به ځان له دعوه مقصد لري. سبب ان شاء الله بیا څلور خبرو باره کې خبره کیږي. معنا د سورۃ بدی: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله تو صفاتنا د کمال خاص الله لردی. رب العالمین هغه الله چې تربیت کوونکی د مخلوقات لري. الرحمن الرحیم عام مهربان دی او خاص مهربان دی. مالک یوم الدین اختیارمند ورځ د جزا دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تا بندگی کو الله د بل چانه کو، خاص نه کو مغواړو د بل نه غواړو. اهدنا الصراط المستقیم. وخیم لنا غلار د قران او سنت. صراط الذین لا رضا کسان انعمت علیهم چې دا په نعمت کړي دي. غیر المغضوب علیهم غضب په نه دي شوی ول الضالین او گمراهان و ین لا رضا کسانو چې غضب په شوی او نه لا رضا گمراهانو.